لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی وی ما دی تپوسو که امام ابو یوسف سشو وی پا بارا مرتبہ کے دے بیا میں تپوسو که امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سشو وی دا آغا خود تپوس من کو پوچھتو مرتبہ کے ناس دے نو علماء چی دا اللہ دا کتاب خدمت کئی او دا اللہ دا پیغمبر دا کتاب خدمت کئی چی خدای دیل رتبہ ورنکی دا دوی قدر ورنکی دا چابا کئی دا اللہ دا کتاب خادمان دی خلقو تخکل عقیدہ خی دا خشتخکل عقیدہ چی زمونگ دا چی اللہ یو دے او خیرت منو فرشتے منو کتابون منو دا عقیدی تاسو دا چا خولے دے عالمان کتوے ما تا پلار خولے دا نو پلار بای دا مولا نزدکلے او کتوے دا جماعت استاز خولے دا نو عالم بای او که عالم نی دا عالم نبی ازدکلے ولی دا خود قرآن او دا حدیث خبری دی پا دی خو بایر دا عالم نبل سوک نپوئے دا حلال او حرام دا مونگ تا چا خولے دی عالمانو دا خکل منس چی منکو دا چا خولی دی عالمان او کتوی تاما تا تبلیغ والا ورونو خولی دی بے شک منگے انکار نکو لوی خدمت گئی خو اغی کم علماء دا اغی تا معلمانو خود دی او کتوی چی دا خماتا دی فلان کی پیر سیب خولی دی انکار نکو دا ہم لوی خدمت تے لیکن اغا دا چا نزدکڑی دی علماؤنا زور پس دا با مدرسو کی خودلی شوی دی دا خشتا دا حضور پاک اخلاق دا در تسوق خی دا در تعالیمان خی دا بد قسمتینا مونگ دا اغیار و اثر اغشتری خپکے گیا ما دا اغیار و دا کافران و اثر مغشتری دا کافر و یو زمانہ کی دا سوچو اگی خستا دین ختمی کوشش کی چی اسلام ختم کو نیو زمانہ کی دا سوچو چی ملام مڑکا و قرآن شریفون ہم ختم کا دے سوچو نو پیو روز باندی سور دیار لسلک قرآن شریفون او سوزو ختم اکڑا راغون لیکل تیلے والا ورطا کر دریابتے غربا چیزا قرآن ختم کا پلا بار سا ختم شا او سور لزر علماء کرامی پیو رس شیدان کردی تاریخ گواہ دی مشہور انگریز مسٹر تامسن اگا انگریزی کتاب ٹرانسلیشن اردو کی شوی دی وے گو رہے اگر لکی دا کلکتے او دا دہلی او دا بمبے پمینس کی میں دا سی اونلی دل چی یو عالم اغی پورے بربن اویزان نو پانسی شوے او دہلی کی یو جماعت تنن وطم دا سویق وخی بین را باندے لگے دا سویق وخی وی میں چی دا سویق وخی کم دا زخو مورخم تاریخ دان گردے دم وی اور بلکڑے دے او دا علماء نے جامعی استی دے و بربن دے ورغر دے علم ختم نکر قرآن ختم نہ قرآن شریف بہت سو دے خود مولا دا سینے نے نچیز دے دا حافظ دا سینے نے نچیز دے اسے سے سوچ دے اسا نے سوچ دا امریکی او دا غید اتحادیانو اس وی راش دا مدرسیم بدنام کا او دا مولا و طالبم بدنام کا نو چی مدرسی بدنام شی دا خلق و اعتماد با پی ختم شی او چی عالمان او طلباء بدنام شی نو دا خلق و اعتماد با ختم شی دین با پرید دکا علم او شریعت خدا خلق منتخب لیکن دا اللہ فضل دی دا منصوبے میں ناکامیابی گی دا نائن الیون نمخ کی دا امریکی کموار چو مدرسی سمرہ دی اس سمرہ دی وائیں دیری دی کنے مخ کی حافظان سمرہ اس سمرہ دی زمان پا کلی کی صرف یو حافظ ہو قسم دی کدوس پا خپل کلی کی حافظان شمیرہ لیشن مخ کی چاہتا یو عالم دو باو اب ہم دا باجاول او دا دیر او دا ممن دی جنسے و زمان دا خپل علاقے دیر زیاد کمو راشا اس پا ہر کلی کی دمرا عالمان دی کی دا حد ناو دا ایمان مثال دا مضبوط سپرنگ دے سپرنگ کے سمر دا باوے دا نور اچھتے گی دل نشی ختم ہولے قرآن وی نشی ختم ہولے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کم وقت قرآن وی اللہ وی پیغمبر وی نشی ختم ہولے قیامت پوری با علماء وی پیغمبر وی نشی ختم سب عملہ کے خندول نشی ختم نو مدرسے دا دین چاونے دی دا دین مرکزون دی زمارونو دا قرآن او دا حدیث و خدمت کے گی او عالمان پکے جوڑے گی مشہور امام امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ امام
په مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کوم کم ته چې ریاض الجنت وای یو سړی دې درس ته ناستې په زرګونو خلک ناستې یو سړی راغی د خلکو په دې اوږو په دې سټونو یې قدمونه واخیستل نه امام مالک له راغی وی صاحب دا درس یې بند کړه درس یې پې بند وی را پاسه ور پاسې وی را تر غاړه زه ور تر غاړه وی دا تندې دې ښکلوم وی ښکل امام مالک ورته ویل که څه چل شوی په تلوار راځي د خلکو په اوږو دې قدمونه واخیستل غلطي دې دا وکړه زه درس دې را باندې د حدیثو بند کړه دا بیا بیادبي او زه دې را تر غاړه باسلم او په تندې دې ښکل کړم څه چل شوی وی صاحب دا مې یو حرس وکړ بېګا مې یو خوب لیدلی حضور پاک مې په خوب کې ولید او ملګري ورسره دې مسجد نبوي ته راغی وی فورا یې تپوس کو چې امام مالک ابن انس امام مالک وی صاحب هغه دې ستا په ګدۍ ناست درس کې وی اواز کې وته وی تا ته چا آواز کړی وی دا اولی ترعد فرائسو که دا اولی دې رپېدل د یارې نه وی حضور پاک ځان ته را تر غاړه باسلې چې مه یارېږه دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر و چې ونه یارېږې ګورې او په دې تندي ښکل کړی وی زه راویښ شوم وی مې چې خدایه کله به د امام مالک دغه سینې له ځان ورسوم چې بېګا حضور پاک به پورې خپله سینه مبارکه مګنه او دغه تندي له به خپلې شونډې کله ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو د سردار مبارکې شونډې او لاړې پې پرتې بل څوک رانه مخکې نه شي وی دا حرس مې ځکه وکړه یو بل سړی دې ځان ته نبي علیه السلام را تر غاړه باسي هغه ته پته ده چې زما میشن دی خوری زما د احادیثو خدمت دی کوي زه چې څه مقصد له الله را لېږلی یم هغه مقصد د علماو طالبان پوره کوي هغه مقصد د علماو حافظان پوره کوي ایرونو غلطۍ به خامخا کېږي لکه خلک زمونږ سوچ منفي دی مثبت نه دی خلک مولیانو کې نکتې راوباسي دا نکته چا دعوه کړی چې موږ د ګناه نه پاک یو خو د دې معاشرې خټې نه موږ پیدا یو عمل اخلاقو ته بند متړه د دې خلکو مثبت سوچ خلکو ته ورسوه چې خلکو ته رانږدې چې دین ته زده کړي عقیده عمل ته زده کړي قرآن ته زده کړي او د الله دین په دنیا کې خور شي دا موږ سوچ منفي دی نو ما دا حرس ځکه وکړه چې ستا د سینې پورې خپله سینه ومږم او ستا دا تندې مبارک ښکل کړم چې بېګا حضور پاک تر غاړو ته د تندې د نه ښکل کړی امام مالک به ته څه وایي وی چې تا دا خبره وکړو زما هم واوره وی زما د قسم د الله په ذات دی چې د کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی هره شپه را تر غاړه وځي او تندې مې ښکلی قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهر د علم په قدر رسول الله کوي نو علم ډېر لوی مقام لري عالم او حافظ د خدای په نزد د ډېرې لوی مرتبې او د مقام خاوند ځکه د الله او د رسول د کتاب او د دین خدمت کوي نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله مولانا حافظ عبدالسلام ته هم نه الله ډېر لوی خدمت اخلي زه ورته کړی یم د نظره دې نه کمه لکه د قرآن شریف ښکلی حافظ دی په خپله ټیټ ځکه ما ورپسې رمضان کې ختم کړی یو کال ورته ما وي ماله به روژې له راځې او قرآن شریف به راته اورئ نو ما ورپسې په رمضان کې یو ختم کړی ډېر ښکلی ټیټ قرآن شریف یې یاد دی د تجوید مطابق نمبر 2 خشته ښکلی مداح رسول دی مداحین مې ډېر خوښي چې د حضور پاک مدح کوي د حسان ابن ثابت رضی الله عنه نقشه هغسې نه شو کېدی مونږ ګورې صحابه په شان صحابه خو ډېر لوی خلک دی خو هغه به د حضور پاک مدح کوله نو دا مداحین دي مدح کوي د حضور پاک صفتونه کوي او د الله حمدونه وایي د دویم صفت او دریم داسې ښکلې اداره چلی بلا ماشومان د حفظ د تجوید خدمت او دی په دې مې ډېر خوښ دی چې ورسره دا دی په دې مدرسه کې د علم خدمت هم شروع چې دا سلسله ګورې حافظ صاحب پرې نه دی دا به نه پرېږدي د عامې پورې کتابونه ماشاءالله هلکه دا نوی هم څوک به د نظره کي
لس حافظان او 50 الکان د ناظرین فارغ شو. 50 الکان 50 بنن ستاسو مخکې ختمونو کې د ټولو وایي الحمدلله. دا یوازې د ده نه دي، دا ستاسو مبارکي ده. دا مدرسه د ده نه ده، دا ستاسو د ټولو نه. دا ستاسو په مدد او په تعاون چلېږي. او اوس یې ورسره د علم سیستم روان کړی دی. نو کوشش دې وکړي چې کال یو درجه ورسره نور هم سیوا کړي. او دا سوچ دې نه کوي چې بجټ او پیسې به د کم ځای نه وي. دا به الله چلی. مدرسې د خدای دی، انسان یې بانه دی. دا غټې غټې کراچۍ کې کوړي مدرسې وګوره څوک یې چلی. د چا منډی دی او د چا دکانونه دی او د چا بجټ دی، الله چلی. دې شروع کوي، الله به چلی. دې ذمہوار ته ګوره چې چلیږي او که نه چلیږي، خدای به ورکوي. تاسو به مدد کوئ. 2 قسمه مدد. خپل بچي به راولی دی کې به داخله وی، او که خپل بچي م نه بعضې سړی وي یاره جي زما بچی خو زما د لاسه وتی دی، زه پې حفظ نشم کولی، علم نشم کولی. ځا ټیک شوه نشي کولی، نو پردی بچی خپل کا، پردی سنګ خپل کا. دې مدرسې سره مدد وکړه. د بجلی بیل والا ومنه، د یو استاذ تنخواه والا ومنه. پټ غوندې حافظ صاحب ته غوږ کې ووایه چې د یو استاذ تنخواه به میاشت کې زه در کوم، نیمه به در کوم، د بجلی بیل به نیم در کوم، د ګیس بیل به در کوم، بل به دله څه اخلم. دا دنیا په مدرسه کې ډېر ډېر ضروريات دي، تاسو ته پته نه لګي. نو تا دا پردي بچي خپل کړل. دا کسان، دا ماشومان چې دا څومره فارغ شو، دوی چې تلاوت کوي، که دوی دعا کوي مور او پلار ته، او که نه کوي د مور او پلار د دې په ثواب کې حصه ده. نو چې د چا په خرچه باندې دوی علم حاصل کا او قرآن یاد کا، نو د هغې پکې باقاعده حصه پیدا شوه. ستاسو 10 روپۍ او 100 روپۍ چې د مدرسې سره امداد کړی دی، قسم دې زه درته نه وایم څومره چې دلته تلاوت د قرآن شریف کېږي، او دا چې څومره حافظان او په ناظره شو دوی تلاوت کوي، که دوی دعا کوي که نه کوي، ستاسو دې په ثواب کې حصه ده. د هغې به نه کمیږي او تاسو له به الله درکوي. نو مدرسو سره په دې نیت مه کوئ چې حافظ صاحب سره مې دوستانه ده، په دې نیت تعاون وکړئ چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د پیغمبر د علومو خدمت پکې کېږي. نو الله او رسول خو هر څه ویني. دا ستاسو دا امداد به ضایع نه ځي، دا مدد به خامخا د مدرسې سره کوي. پټ ښه طریقه دا ده چې د دې د یو استاذ تنخواه ومنئ، د میاشتې یا نیمه نیمه پټ د حافظ صاحب سره رابطه وکړئ، او انشاءالله تاسو کال دا یو کال خدمت نه دی او نه څه بوګس خبره ده، ستاسو مخکې ارزښت کوي. این سعادت به زور بازو نیست، تا نه بخشد خدای بخشنده. دا څه ده مټو په طاقت نه حاصلېږي، دا د الله په فضل حاصلېږي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یا عالم او غیر عالم برابر نه دي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. او نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په داسې لاره روان شو چې د علم زده کوي، الله به ورته د جنت لاره اسانه کړي. رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي. او د محترم رور حضرت مولانا حافظ عبدالسلام صاحب په عمر کې د الله برکت پیدا کړي. او کوم رونه چې د مدرسې سره د شروع نه مدد کړی دی اوس سره کوي، الله د هغې اجرونه وله په دنیا او آخر کې ورکړي. دا حاضره مجمع په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي. علماء کرام نور هم را روان دي، خصوصا زموږ ستاسو د ټولو مشر آغا حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب دامت برکاتهم، هغې من قریب تشریف راوړي. او ما بل چا سره وعده کړې وه، حافظ صاحب ما نه 18 تاریخ اغشتی و، ما دا نن په تنګي کې یو ختم بخاري د هغې سره وعده کړې وه، خو دی خو زورور دی که نه، وی هغې له به وروستو دی او دلته هلکه وعده مې کړې ده، وی وعده ماده د خپل کار کوي، خو ما له به سر خامخا راځي. مې ته بلکل به راځم، ځکه دا مدرسه خپله ګڼم، یقینا او حافظ صاحب خپل کشر ور ګڼم. نو الله یې دا مدرسه کامیابه کړي او ستاسو د دې ټولې علاقې دپاره د الله د دین د رڼا د خورولو ذریعه ثابته کړي، او ستاسو د اجتماع دا ناست سره الله په خپل دربار کې قبوله کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.